د دې بسم الله الرحمن الرحیم بدرتا یو لس کمال وایا مفتی محمد شفیع رحمه الله بسم الله الرحمن الرحیم باندې یو کتاب لیکل او غم درته کتل او دا غینه مې لس خبرې راوستلې یو خبر ادا ده چې څوک بسم الله الرحمن الرحیم وسو شپږ اتیا کرتا دا اوللی او د دې تلاوت کی او د دین پس بیا دعاو کی هر مراد چې د الله تعالی نه غواړي کنا نو الله تعالی د دعا قبلی او مراد ورته ورکي دیم نمبر کله چې بسم الله الرحمن الرحیم وسو شپږ اتیا کرتا دا سوک په وبو باندې چف کی په وخت المرختلو کې او دا وبو چې کی سمره مریضی چې په بدن کې دي کنا دا ټول به الله تعالی د بدن نو باسي دریم سوک چې بسم الله الرحمن الرحیم سل کرت په کاغذ لیکي او د دین تعویذ جوړ کی او دا تعویذ د سره وی نو د خلکو په زړونو کې بددي مسلمان هیبت او روب پروتي خلق با د دن ویریږي او د دته بد قدر او د احترام په نظر باندې ګوري سلورم سوک چې یو ویش کرتا بسم الله الرحمن الرحیم په وخت د خوب کې اوای او پزان باندې چف کی په دغه شپه کې به الله تعالی د شیطان نه او د غلنا او د هر قسمه آفتونو نه په دې شپه کې د محفوظ پنځم سوک چې بسم الله الرحمن الرحیم 50 کرت اوای او د یو ظالم طرف ته ورچوف کی چاغه ته zarar رسي الله تعالی به دغه د ظالم د zarar نه د محفوظ کی شپغم سوک چې بسم الله الرحمن الرحیم سلویخ کرت اوی او زمزم په بو باندې چوف کی د کمی زنانه چې بچي پیدا کیږي اغه و چکی یا یو مریض و چکی الله تعالی ورته فورا شفا ورکي وم سوچ بسم الله الرحمن الرحیم 15 کرت په یو کاغذ لیکي او د دینه تعویذ جوړ کی او په کور کې زوړن کی نو دغه کور نه به پیریان جنات او تختی او الله تعالی په کې ډېر برکتونه واچي اتم سوک چې بسم الله الرحمن الرحیم 15 کرت په یو کاغذ ولیکي او داغینه تعویذ جوړ کی او به په دکان کې زوړن کی نو د دکان ګټه به سم ډیر زیات شي او مشتریان به ورته په ډیر تعداد سره دی دکان ته راځي نهم سوک چې بسم الله الرحمن الرحیم 50 کرت په وبو باندې دم کی او هر قسمه مریض ته ورکی الله تعالی ورته شفا ورکړي لسم نمبر سوک چې بسم الله الرحمن الرحیم یو وشکرت په یو کاغذ باندې ولیکي او داغینه تعویذ جوړ کی او کم معصوم ویریږي په خوب کې یا شاړي او د دې معصوم په غاړه کې واچي نو دا معصومان بنه ویریږي او نه بچ دې بیا شاړي د بسم الله الرحمن الرحیم د فضائل متعلق علماء دمر شیونه راستلی دي چې دا په هفته کې نه ختمي ما سره په تقریبا 12 رسالې دي
خود دومره اندازه باندې با اکتفا وکړو